اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دینه مخکې مونږه د کلمې فضائل آغا ذکر شو او بیا د الحمد شریف مختصر غنتا فضائل آغا هم ذکر شو. اوس ترجمه په اعتبار سره په لږ تشریح وکړو. لومبه شروع د لفظ د حمد نشوي د په الحمد کې الحمدلله. د حمد معنا دا تعریف، خپل معنی تعریف ده. ابن جریر رحمت الله علیه د حمد معنا شکر هم کړی دی چې دې معنا شکر ده. گویا کې حمد دا د شکر په معنا باندې امراضی. الله تعالی ته دا حمد یا الحمد دا لفظ او دا کلمه الله ته ډېره زیاته خوښه ده. الله ته دا ډېره زیاته خوښه ده ځکه چې دې سره د الله تعالی د انعامات شکریا ادا کی. چې یو سړی وي چې الحمدلله نو دا گویا کې د الله تعالی د انعامات شکریا ادا کړ چې الحمدلله. د دې وجه نبی اسلام با اکثر فرمایل الحمدلله رب العالمین علی کل حال. الحمدلله رب العالمین علی کل حال، په هر حال باندې د الله او شکر سره خو نعمتونه سیوا کیږي او الله هم په خوشحالي. عام زندګۍ کې تاسو ګورئ چې زمونږ استاد یو کشر زمونږ بچی زمونږ شاګردي او خادمی کشری او هغه قدر کوي زمونږ د خبرو وسره احساسي د احسانات احساسي خبره مني سونه سره د انسان محبتي. نو دغه چې الله پاک تر دې حد پورې بزرگان کرام چې صادر ته ضرورت شي او پیسې ورسره خدای پاک زما صادر پکار دې مالا صادر راکا. د جامو پیسې به ورسره خدای زما جامې پکار دې مالا جامې راکا. د سپلو د 5000 پیسې به ورسره خدای مالا 5000 راکا سپلې راکا. نو الله په دونه خوشاله شکر دې انسان ته جیب کې پیسې پرتی دي بازار تم تلی شي معلومم دي ورته غشتیم شي او بیا هم چې کم دې ما ته ځان محتاج ګڼي او مونږ سره د احتیاج الله ته ځان محتاج نه ګڼو. دا کمزوري خبره ده. نو وی دا الحمد دا کلمه د دعا ده. وی هر کله چې د الله تعالی تعریف په الحمد سره کی نو دا الله تعالی مهربانه دې انسان طرف ته متوجه شي. کله چې انسان الحمدلله ویا وی دا الله خصوصي مهربانه د طرف ته متوجه شي او دومره متوجه شي چې دې دا الحمدلله وینوي کده د دینه پس دعا نکیا نو دا هغه مقصد خود به خود الله پوره کی. دومره ته الله خوشاله شي چې دا هغه مقصد خود به خود پوره شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای افضل الذکر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمدلله. بهترین ذکر په ذکرونو کې د لا اله الا الله لا اله الا الله دا بهترین ذکر دی او په دعاګانو کې بهترین دعا الحمدلله. الحمدلله بهترین دعا. حدیث مبارک کې راځي ان ربک یحب الحمد. ستارب چې کوم دی هغه حمد ډیر زیات خوښي ډیر په خوشاليږي. نبی علیہ السلام فرمایي چې هر کله یو بنده خوراک وکړي او بیا دې الحمدلله وی الله تعالی ډیر زیات خوشاله شو. فرمایي حمدنی ربي زما بنده زما شکریا ادا کړ زما حمد وکړه
چې انسان خوراکو کې او دی وی الحمدلله الله په ډېر خوشاله شي وی ګوره دې بنده زما حمد ادا کړ وی هر کله چې یو بنده مؤمن په پورا عقیده سره اعتقاد سره الحمدلله وی د زړه او د خولې هغه کنیکشن یې ورسره یوي نو الله تعالی فرشتو ته فرمای چې د د لپاره په جنت کې د بیت الحمد په نوم سره محل جوړ کړي ځکه چې دې زما حمد ډېر وایي الله په ډېر خوشاله الله دې موږ ته خپل حمد ویلو ډېر توفیق راکړي لویه خبره ده هر وخت دې بزرګانو سره سړی ناستي که نه د هغې د خولې نه بې اختیاره هر وخت الحمدلله یو بزرګ وي ډېر زیات بیمارو داسې بیمارو چې د جوړېدو بالکل نو سخت تکلیف کې خو وی بس الحمدلله خدای شکر دی نو وی چا دې تپوس کو چې ته خو سخت تکلیف کې د جوړېدو نه ته پس شکر وباسې وی شکر دی چې د بدن په بیماری باندې پروت یم چې د ګناهونو په بیماری نیم پروت د ګناهونو په بیماری که پرېوتم نو دنیا به مې تباه شي او آخر به مې تباه شي او چې د مرض په بیماری نو دا مې یقین دی چې الله به پرې رانه ګناهونه معاف کړي الله به درجې بلند کړي الله به مې په آخرت کې چې کوم دی د بخښنې یا د شهادت ذریعه وګرځوي بزرګانو سوچ بل شانی د دې نه علاوه هر قسم خوبي کمال چې د هغې ظاهرول انسان په اراده سره کوي د هر څیز تعریف چې ته کوې نو به دغې ته حمد وایي د هر څیز تعریف چې ته کوې دغه حمد دی پس نو د سورې فاتحې آغاز اوس د الحمد نو شو دې نقطې ته خیال وکړي د سورې فاتحې ابتدا د الحمد نو شو وی دې سره دې خبرې طرف ته اشاره ده چې هر کله دا انسان چې دې د الله کلام ته کېناسته دې د الله تبارک وتعالی د محبت دعوی وکړه د الله ته د دوستۍ ورکولو لاس ورکړه دې الله سره دوستی جوړول غواړي الله سره تعلق جوړول غواړي الله سره مینه پیدا شوه په دغه سمندر د روحانیت او د الله په محبت ځان ورلاو کو نو د ټولو نه مخکې دله پکار دی چې دې د الله حمد وایي چې اے الله دا تا ماله توفیق راکړه چې په دې لار دې روان کړه نه زما طاقت شته چې زه دلته کښېنم او نه ستا طاقت شته چې ته دغه ځای کې کښېنې دا الله زه هم کښېنولم او تاسو هم کښېنولم ورنه نور خلک لږ دي نور ملیان عالمان لږ دي چې دې ځای کې کښېني نور طالبان لږ دي چې ستاسو په ځای کښېني خو الله رب العزت موږ ته چې کوم دی د رحمت په نظر وکړه څومره کمزور یو موږ څونه ګناهګار یو څونه بدکردار یو او الله موږ سره محبت وکړو وی چې او یا زره ورته د محبت په نظر وګوري نو خپل دین ته خپل کلام ته کېنئ څونه اوچته خبره ده نو وی د دغه منزل مقصود چې منزل مقصود زمونږ د الله ته رسیدل د الله رضا حاصلول ده دغه طلب په زړه کې پیدا شو یو شاعر وی میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے که زما دا طلب پړه کې پیدا شو چې راشه د الله دې کلام ته کېنه د کلام زده د الله په دې قرآن ځان پوهې کا راشه د الله ذکر وکړه راشه دا یو لوی بزرګ ولی دی د ده نه بیعت وکړه راشه د الله د دین په لاره کې ووځه نور کارونه وکړه د دین نیک نو وی خدای چې دا تړپ مې پړه کې پیدا شو نو دام ستا د طرفه یو ماته صدقه شو دام ستا د طرفه مهربانه ده قدم یې اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں وی دا قدمونه ما په خپله دلته نه دي راغشتې دا قدمونو کې تا دا طاقت واچو چې دې طرف ته را روان کړ ولې دا زما اختیار دی خدای دې نه کړي که اوس د دې قدمونو په ځای دا ما قدمونه اغوښتې به اوسني ما طرف ته روان شوي نو بیا به څه چلو زه امه خو خوشحاله وم که زه خفه وم خو بیا به نه تلم اخوا که نه داسې غلا طرف ته ور روان شوي بدکردارۍ نور بد اعمالو طرف ته روان شوي نو په هغې به هم زه خوشحاله وم لیکن الله زما قدمونه د هغې نه روچت کړ زما او ستاسو قدمونه نو د خپل کلام طرف ته یې راوسته چې راشه مړه زما دوستانه کوه راشه تعلق جوړو مړه زما او ستا چې کوم دی بس اوس محبت به پیدا کېږي نو شاعر وایي چې ای ربا چې تا دا طلب زما بړه کې پیدا کړو نو دا ګورې زما کمال نه دی دا هم ستا توفیق دی چې زما پړه کې دا طلب پیدا نو د دې نه علاوه چې د کم پروردګار په مخ کې ته لمن غواړې د دعا دپاره نو په الحمدو کې دا اعتراف دی چې زما پروردګار
هغه بخششات چې کوم دي عنایات چې کوم دي هغه بې اندازې دي چې تا الحمد ووي گویا کې تا جولې الله ته ووړوله چې خدای ستا انعامات ډېر زیات دي ستا ورکړه ډېر زیات دي بس ما ورته جولې خوره کړه اوس به ورکولو والا پکې تی د دې نه علاوه حمد وي د یو نعمت یا د یو صفت په بنا باندې هم کېږي چې ته څوک تا سره خو کړي نو ته ورته یاره جزاک الله ډېره مهرباني شکریه نو وي دلته خو څه د نعمت ذکر نشته او ډایرکټ د حمد ذکر شروع شوی دی څه د نعمت ذکر خو ښکاره نشته که نه الحمد نه مخکې چې دا یاره دا نعمت الله وي دا نو زه زه ووایم چې الحمدلله نو وي دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې د الله تعالی نعمتونه بې شماره دي د شمار نه دي د انسان احاطه د هغې نشي کولی وی صرف د انسان د خپل بدن چې کم دی که نه وی دا گویا کې عالم صغیر دی یو وړه دنیا ده د دا بدن او یو عالم کبیر دی دا ټول کائنات نو وی د انسان دا بدن چې کم دی که نه وی دا د دې ټولو کائناتو گویا کې یو مثال دی څنګه وی دا ویښته چې د ده په بدن راخیږي نو دا گویا کې داسې دي چې دا د څنګه چې په دې ځمکه دا بوټي را زرغونېږي گویا کې د دې ویښتو مثال دغه دی وی د دې اډوکې چې ستا په دې بدن کې دي نو دا گویا کې بهر دنیا کې غرونه دي ستا په بدن کې اډوکې دي دا د هغې یو نمونه الله پیدا کړل په بدن کې رګونه روان دي بهر دنیا کې چې کوم دي چشمې دي او نیرونه دي ستا په بدن کې الله پاک نیرونه روان کړي دي د وینې د دې نه علاوه چې کوم د محققین اطبا دي هغوی وایي د انسان په بدن کې چې معلوم شوي دي وی 15,000 فایدې پکې پرتې دي د انسان په دې بدن کې 15,000 مصالح او فایدې پکې پرتې دي او په دې بدن کې وی تقریبا د 300 نه سیوا جوړونه دي او داسې جوړ دی چې نه سولیږي نه مرمت غواړي چېرې دا دونه عمر په دې لاسونو باندې کار وشو څونه کمزورې سرمنده په کار دی چې دا کله پې لرګي نیسي کله پې چې کوم دی نو ته خښتې د یو ځای نه بل ځای ته وړې کله پې سودا کې کله څه دغه ګوتې ستا 100 کاله که د زندګي نو 100 کاله هم دا لاس تا کار کوي دا نه چې هلکه د اوس نه پس به په دې لاسو باندې پیالې نه نیسي ځکه چې دا سرمن اصولې ده داسې ناشنا بدن ستا الله پیدا کړی دومره موده خو که یو فولادي مشین باندې کار وشي نو هغه به هم اصولیږي خراب بشي نو د دې نه علاوه وی اوس دا دومره ډېر نعمتونه چې د هغې الله په خپله فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها انسانه که زما نعمتونه شمارې ګولې نشې شمارلی نشي نو الله فرمایي چې اوس به د انسان غریب به څه طاقتي چې دی به زما شکریه ادا کړي د ده کې به څومره طاقتي ده کې به څونه همتي چې دی به زما شکریه ادا کړي الله وی راځه د شکریې چل به م درته خیر دی زه وښیم هغه چل به م درته زه وښیم چې انسانه په دې طریقې سره چې کوم دی زما حمد ثنا وایه نو الله تعالی په خپله چې کوم دی مونږ ته چل وښو چې انسانه په دې طریقې سره زما حمد ثنا وایه دا د الحمد مختصر غونته وضاحت مې پکې درته وکړه ورپسې دی لفظ الحمدلله رب العالمین لله خاص الله لره لله کې یعنی چې ستا ذهن د هر څه نه پاک شي ګوره چې الله بل څوک نه منم بل څه نشته لا معبود الا الله لا مطلوب الا الله لا مقصود الا الله لا اله الا الله خدای په لا اله الا الله کې نه زما بل مقصود شته نه به بل مطلوب شته نه به بل منعم شته هېڅوک بس زما یو ته وي او اوس هم یو بیا به مې د دې وجې نه اکثر که تاسو خیال وکړئ دا بزرګان کرام د لا اله الا الله تلقین ډیر کوي چې دا ډیر وایه وی دی لا اله الا الله دا وی د گویا کې ستا د دماغ یو جارو ده چې غیر الله نه دی مکمل چې کم دی توجه بدلی د الله نه علاوه دی د هر سند رمړی د هر سند دی توجه بدلی یو په الله باندې چې کم دی ستا فوکس برابرې چې انسان بس ورکول والا ګوري یو الله دی چې دغه یقین دی ستا کامل شي رب العالمین رب چې دی لفظ د رب دا مصدر دی د دې معنا دا تربیت خپل معنی دا تربیت او یا تربیت کوونکی په عربی کې چې کم دی د تربیت دا تعریف شوی دی چې یو څیز د هغې کې کم ازلی استعداد او صلاحیت الله یې دی هغې مطابق هغه درجې ته په مزه رسول دی ته چې کم دی تربیت وي یو ماشوم هغه کې ګوره
د حفظ صلاحیت الله یې خدي هغه کې چې کم دینو د منځ او د صلاحیت الله یې خدي هغه کې د دنیا د کار کسب صلاحیت الله یې خدي هغه کې د علم حاصلولو هغه د ډاکټر جوړېدو هغه د پایلټ جوړېدو هغه د انجینیر جوړېدو هغه د ترکان د لوار د ګلکار د جوړېدو ټول صلاحیتونه په هغه کې پراته دي خدا لا پټ پراته دي نو د دوست تربیت پکار دی چې دی رو هغه صلاحیتونه ټول په د کې راښکاره شي نو چې دغه مهنت په سوکې نو گویا دیتا تربیت وي نو الله تعالی چې کم دی دا د بشمار نعمتونو اعلی ترین نعمت چې کم دی هغه تربیت ته چې د الله زمون تربیت او فرمایي الله زمونږ د تربیت اسباب برابر کړ که اوس آدم علیه السلام انسانانې پیدا کړی او نه پیغمبران دنیا ته راتلې نه کتابونه راتلې نه څوک نو خو به چا به څه کول بس ټول په ګډ وډ وخته وکړه ټول په ګډ وډ وخته وه نو الله رب العزت زما او ستا د پیدایش نه مخکې تربیت کوونکې انسان جناب آدم علیه السلام یې ړومبي پیدا کړ چې اسې نه د ده نه مخکې بل انسان پیدا شي ګیله ونه کړي چې زما خو د تربیت څوک نه وه نو تربیت والی ولې ړومبي پیدا کړ ورپسې یې چې کوم دی نو هغه تربیت کوونکي تربیت حاصلونکي وروسته پیدا کړ د دې وجه نه وي د حمد نه پسې فوراً چې کوم دی د حمد کوونکي ته دا ور یاد کړه چې ای انسانه ته چې د چا حمد کې ګورې په حقیقت کې هغه د حمد لایق دی ته چې د چا صفت بیانې ګورې په حقیقت کې هغه د صفت لایق دی ځکه چې هغه ته د کم ناتوانې د کم ضعف د کم کمزورۍ نه دی حتی رسوله ماشوم پیدا شي دغه ټایم خو کاغله ته په تیزه پوکې ورکې نو هغه هم په هغه باندې بد ولګي صاحب یې بنده شي چې په تیزه ولې پوکې ورکې او لا نور بوج او زور او دغه او د مور په زړه کې الله محبت پیدا کړی دی او ورسره ټوله شپه ځان لړو چوي د ټوله شپه رونه کیه نو دا الله تبارک وتعالی ستاره تربیت اسباب برابر کړه اوس د مور په زړه کې ستا محبت نه وی اچولی نی بچې خو زما څه کار دی به خپل کار به کوي لیکن هغه خپل هغه تکلیف او پریشانو ته نه ګورو د بچی تربیت کی دا د الله تربیت دی نو رب العالمین اوس تربیت د چا کوي د تمام عالمینو صرف زما استانه د تمام عالمینو عالمین چې کم دی دا د عالم جمع د عالم او دا د علمون نه جوړ دی علم په معنا د نښې ده د هر چیز د پاره یو نښه وي ورقه حدیث کې راځي کنه کل شی علم وعلم الايمان الصلاه د هر یو چیز د پاره یو نښه وي یو د ایمان نښه چې دا مونږ ده چې کم سړی پابندۍ سره مونږ کوي گویا کې نور خلکو ته پته ولګي چې دا مسلمان دی لکه یو ځای کې عیسایان هم دي هندوان هم دي سیکان هم دي یهودیان هم دي مشرکان هم دي او کم سړی مونږ کوي یا مانځل راغی نو بس نور خلکو ته پته ولګي دا پکې مسلمان دی نو پدې کې اشاره دی خبره طرف تره چیرې دغه سونه سيزونه چې الله پیدا کړی دي د کائنات کې داغه احسانات د ټولو د پاره برابر دا ټول احسانات چې کم دي الله پاک دغه سيزونه ټول د حقدار دي خو په دې په شرط د دې چې دا کم مخلوق الله پیدا کړی دی چې دی د الله د حکم خلاف ورزي نه کوي چې دی خلاف ورزي نه کوي نو دی به په صحیح مانو کې د الله دا اغه رحمتونو حقدار وګرځي مروان ابن حکم رحمت الله علیه فرمای چې الله تعالی او یا زره مخلوقات پیدا کړی دي خدا دی چې کم یاد کړی دي نو دا د معلومات او هدا پور نور اصل کې الله تعالی علم دی وی او یا زره مخلوق الله پیدا کړی دی نو وی دا ټول اسمانونه چې دي وی دا په یو عالم حسابيږي په یو مخلوق او دا ټول زمکه او دی کې چې دي نو دا په یو مخلوق حسابيږي نو ستې حسابو کې نور وی الله تعالی علم دی چې هغه نور څومره دي دا سی ابو العالیه رحمت الله علیه فرمایي چې تمام انسانان یو عالم دي تمام جنات یو عالم دي او د دین علاوه اتل زر عالم دي نو دا عالم اوس الله ته پته ده چې سونه د دې ټولو عالمو هغه رب دی د ټولو عالمو تربیت کوونکی دی دا خپل معنا پیدا کرنے والا پالنے والا رزق دینے والا پیدا کونکے پالونکے او رزق ورکونکے الرحمن الرحیم الرحمن چې به حدا مهربان دی الرحیم او ډیر زیات رحم کوونکې دی ډیر زیات رحم کوونکې دی د رحمان کې حروف ډیر دي یو حرف پکې سیوا دی او رحیم کې د رحمان په نسبت حروف کم دي نو رحمان کې
د الله تعالی مهرباني عاموالی طرف ته اشاره کوي. ځکه چې کم دینو په حدیثو کې دی ته یا رحمان الدنیا، یا رحمان الدنیا، اے په دنیا کې رحم کون کیا، ورحیم الاخر، او په آخرت کې رحم کون کیا. نو وی رحمان صفت چې کم دی دا عام دی، وی د دې په وجه سره د الله تعالی رحمت په دنیا کې کافر ته او پرندو ته، چرندو ته، درندگانو ته، خنزیرانو ته، سپو ته، هر چاته د الله رحمت رسیدلی دی. او رحیم صفت چې کم دی وی دغه دفتر به الله پاک د مسلمانانو د پاره صرف په آخرت کې کولاوي. د دې وجه نه د دې صفت ظهور به چې کم دی وی صرف د مسلمانانو د پاره په آخرت کې بندگان نو لیکن په دنیا کې هم د الله تعالی رحمت خو یې څه کم نه دی کنه، په دنیا کې هم څه کم نه دی. الله تعالی وی د مهربانه مور نه ډیر مهربانه دی. یو داسې مور چې په بچی ډیر، یو مور دا مثال په تور یو بچی دی که بچی ګڼ مینو مور ته ټول ګرانی، خو چې یو نو خامخا به ورته بیا لږ ډیر ګرانی. او د دغه یو بچی د دغه مور څخه څونه محبت دی و د دین او یا ګون سیوا چې کم دی د الله د خپل بنده سره محبت دی. د دې وجنا په ګناه باندې الله ځکه خپه کیږي چې دا بنده د سزا مستحق ګرځي. نو دې وجنه په الله ډېر خپه کیږي. نبی علیہ السلام فرمای چې د الله تعالی د رحمت سل حصے دي چې پاغه کې صرف چې کم دی یو حصے په تمام مخلوق باندې تقسیم کړی دی. د الله تعالی خپل رحمت سل حصو کې تقسیم کړی دی، نو یو حصے چې کم دی هغه په ټول مخلوق تقسیم کړی دی. او دا د یو حصے برکت دی. اثر د نبی علیہ السلام فرمای چې اسپا د خپل بچینا خپه واړی چې اسنه زما د بچی خوګ نشي، زما د بچی خوګ نشي. دغه یو حصے په تاسو ګوره چې دا انسانان خو پرې ده د زناورو په زړه کې سونه محبت ده. ځته یو سپیلنګ شوی یا دغه بچی ته خلاص کا، یا چې کم دی داسې بل یو پیرزه دی ټکر کې زمونږ د سخر بابا چو دا خو بیسیکلی دی ټکرو ناغي کرا میخه وه، ناغي یو میخې بچی روړو بیا سې لږ لوی وه، ناغه زه ماشوم به زه به د ترور زامنو سره ووتم بار پټي ته، هغه به سره نو هغه کټۍ یو پیره ما په چوکه باندې ووخه، نا میخې راته داسې وکتل خو زه پوه نه شو. نو بیا هغه داسې روانې کو، نو ما یو ځل بیا ووخو چې بیا مې وخو جوړه میخې را پسې را منډې کړې، خو خدای پاک ته بچ کړم. نو ما ته بیا اترور وی د میخې په مخ کې دا کټۍ مه وخه، او دا پې بیا غوسه کېږي. نو ګوره د زناور په زړه کې چې کم دی سونه محبت، دا د یو رحمت اثر دی. نو هر کله چې دا رحمتونه سل واړه الله دا ټول دفتر را کولو کی او د مسلمان د پاره نوی دغه چې بیا به د قیامت پر ورځ باندې بوي د مسلمان د پاره بانه بس جوړي یا بانه زبس د یو عالم ته سلام کړی دی زبس خو مې بخزا پلانی ته سپلای سم کړی زبس پدې مې وبخزا په پوټي پوټي خبره چې کم دینو بخلیا. مالک یوم الدین، مالک دروازه د قیامت ته، یعنی هغه غستی چې هغه په خپل اختیار کې چې هغه سم غواړي نه کولی شي. د دین معنی یوم الدین، د دین معنی دلته تابعداري، طاعت، ملت تمویه، بدلی تمویه، جزا تمویه، انصاف تمویه. د دین دا ټول معناګانې دي. وی دلته انصاف مراد دی، دلته معنی انصاف ته، یعنی الله تعالی خپل د انصاف یو ورځ مقرر کړی دی چې دا هغه اختیار مند او هر چاته به پورا انصاف ورکړي، تر دې حده پورې چې زناور به بغیر د انصاف نه پرېږدي. تمام زناور به ژوندي کوي، او کم زناور چې په کم باندې زیاتې کړی دی د کمزوري ته به هغه طاقت ورکړي چې دی بل نه خپل بدل واخله. نو الله پاک به د قیامت پر ورځ د تمام عالم ته دا خبره ښکاره کړي چې کم الله کم رب د زناور به انصافي نه برداشت کړي، نو ما سره به څه چل کوي، زما به کم حال. گویا کې دغه هم پکې یو تعلیم دی. او دین چې دی دین، نو د دین خپل معنا قهر او جبر، زور. عرب ویه دینته فدانا، ما دا پلانې سړی په خپل تابعدارۍ باندې مجبور کو، نو دی زما تابعدار شو، ما مجبور کو، نو دی زما تابعدار شو. وی پدې کې مغرور غافل انسان ته گویا کې یو زور نه ده چې یو ورځ داسې راتلو والا ده چې پاغې کې ګورې بیا
ظاهری طور مالک به بیا پاتې نشي، پاغې کې د چا زور او طاقت ګورې بیا نه استعمالیږي. نه مالک یوم الدین، مالک دروازې د بدلې دی، د طاقت دی، د زور دی، د قیامت دی. نو نه به د چا خادم وي او نه به مخدوم وي، نه به آقا وي او نه به غلام وي، نه به افسر وي او نه به ماتح وي، صرف یو د هغه رب کائنات ذات به پاتې شي. نه انسان دغه دا توجه او دا سوچ ګورې ځان ته مخې ته کا چې دغه حال طرف ته زه ور روان یم. زه به فی الحال دا ابتدا خیر دغه اخلي ټایم اخلي، بیا به ورو ورو که مزه مزه که خیري ګاډی روان شي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله الرحمن چې بے حد مهربان دی، الرحیم او ډیر زیات رحم کوونکی دی. الحمدلله ټول ثنا صفت ثابت دی الله لرا، رب العالمین چې رب د تمام مخلوقات دی، الرحمن چې بے حد مهربان دی، الرحیم ډیر زیات رحم کوونکی دی، مالک یوم الدین مالک دروازه د بدلې دی، مالک دروازه د انصاف دی. صدق الله العظیم. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا اللهم امين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا وانصر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين. اللهم اغفر لنا واغفر لمحمد صلی الله علیه وسلم. زمونږ یو دوست هغه ته ډېر مشکل دی، نن هم پکې څه کسان ناست دعا ورته وکړي چې خدای دا مسله حل کړي. الله یې د دشمنۍ نه وساتي، الله یې د مصیبتونو جګړو فسادونو نه وساتي، الله یې دا مسله په خیر سره حل کړي. رب زمونږ د دې ټولو ملګرو که زنانه دي که نارینه دي چاته څه مشکل دی خدای مشکل نه خلاص کړه، څه حاجت دی حاجت یې پوره کړه. خدای پاک ټولو باندې رحم وکړه، د ټولو په جولو کې خیر واچوه، د مخلوق د درد او درېدو د سوال نه محتاجه بی عزت رسوای نه منګه وساته. خپل محبت او د نبی علیہ السلام محبت او تابعداري زمونږ نصیب او ګرځو. وصلی الله علی محمد. جزاک الله، خدای پاکم خوشاله.